انعکاس میډیا وروستی سمستر. سلامونه او درنښت ګرانو اورېدونکو، په دې هیله چې روغ یاست. یو ځل بیا هم ستاسې په درانه حضور کې د وروستي سمستر د ناول لا دوهمې برخې سره حاضر شوم. تمه ده چې دا برخه به هم راسره تر پایه واورئ. د لمانځه د کولو وروسته مې موبایل راواخیست. د قرآن عظیم شان تلاوت مې پکې پیل کړ. د نیمې سپارې تلاوت وروسته مې د خلاصې کړکۍ څخه بهر وکتل. د لمر لومړنۍ سرې وړانګې د غرونو په لوړو څوکو لګېدې او ورسره د سهار ښایسته او نرم باد لګېده. چای مې وڅښه. د سر مینځلو لپاره بېرته خپلې خونې ته راغلم. په موبایل کې د مسنجر زنګ راغی. سکرین ته مې وکتل. د کامران انځور و. په سکرین مې ګوته راښکله. کامران وویل السلام علیکم، چیرته شوې؟ ومې ویل وعلیکم سلام، کور کې یم، 10 دقیقو کې درځم. موبایل مې جیب ته کړ. د ویښتانو په ږمنځولو بوخت شو. خوشبویي مې ولګوله. د خپلې خونې راووتم. د سپینې جوړې سره مې تور واسکټ او تورې څپلۍ هم اچولې وې. د جیب د خرچ لپاره د مور او پلار خونې ته لاړم. له ننوتلو سره مې سلام وکړ. د پلار تر څنګ کېناستم. د چکر په اړه مې ورسره د شپې خبرې کړې وې. پلار راته د جیب لپاره خرچ راکړ. زما په ښیوګی لاس کېښود. ویل بچیا، موږ په تا خوشحالیږو، تا ته هیله او ارمانونه لرو. خپلو زده کړو ته هم پام کوه. مور مې په تندي ښکل کړم. له کوره بهر شوم. 10 دقیقو وروسته ټاکل شوي ځای ته ورسېدم او د ملګرو سره یو ځای د چکر لپاره روان شو. د ښه بخته د چکر لپاره چې کوم ځای ته تللو یو اطرافي سیمه وه. دې سیمې ته غځېدلی سړک پوخ و. موټر په مزه روان و. ستوری مې له ذهنه ووت. د موټر په راډیو کې د ولسمشرۍ د لوړې د مراسمو بحثونه تودول. حیران پاتې وم چې په یو هیواد کې یو وخت او یوه پلازمینه کې د 2 چارواکي د ولسمشرۍ لپاره د لوړې مراسم ترسره کوي. دا حالت په بشپړ ډول له اسلام سره ټکر کوي. هغه ځکه چې په اسلامي نظام کې 2 واکداران مردود ګڼل شوي دي چې هیڅ شرعي بنسټ نه لري. د امیر ټاکل او لرې کول د ولس حق دی چې د عوامو د ټاکنو پر بنسټ رامنځته کیږي، نه په قصرونو او د تړلو دروازو شاته د خواصو پر خوښ. له 2 ساعته مزل وروسته د چکر سیمې ته ورسېدو. تور قیر شوی سړک د شنو فصلونو په منځ کې ډېر خوندور ایسېده. هسک غرونه چې د نړۍ سیلانیان ځان ته راجذبول. لوړو څوکو ښایسته منظرو زړوب او د طبیعت ښکلاو دا وړتیا درلوده چې د نړۍ سیلانیان یې وګوري او د ډېرې حیرانتیا یې خولې وازې او سترګې پټې پاتې شي. د غره په غاړه کې مست سیند بهېده. بله غاړه یې خړ کورونه ښکارېدل. د سیند اوبو له تیږو سره غیږې کولې. شڼهاری یې خاته. د سیند ښویه ورڼې تیږې ځلېدې. د لمر د وړانګو په مقابل کې سترګکونه وهل چې لیدلو یې انسان پر ځان مینا وه. ټوله ورځ مو په چکر کې تېره کړه. ماښام ناوخته کور ته راورسېدم. ډېرو ګرځېدلو له لاسه ټوک ټوک وم. د ډوډۍ خوړلو وروسته خپلې خونې ته راوګرځېدم. هوا ګرمه وه. د چت پکې مې چالان کړ، خو په خونه کې لمونځ خوند رانه کړل. بهر انګړ کې مې لمونځ ادا کړ. بیرته خپلې خونې ته راغلم. د خونې هوا
یو څه بدله شوې وه. په کټ کې وغځېدم. ډېرې ستړیا له امله نه وم پوه شوی چې کله ویده شوی وم. شپه تېره شوه. د چای څښلو وروسته پوهنتون ته لاړم. ښه درسي ساعتونه مو کم درلودل. درس مو ولوست. له ټولګیوالو سره مو د زړه خواله وکړه. د پوهنتون د رخصتېدو سره سم د کور په لور روان شو. په کور کې مې له ډوډۍ خوړلو او لمونځ کولو وروسته د لوستنې لپاره د هماغه بڼ په لور رهي شو چېرته به چې ما لوستنه کوله. بڼ ته په تګ کې مې ګړندي ګامونه اخیستل تر څو ژر ورسېږم او ستوری راته د خپل تړلي زړه غوټه خلاصه کړي. بڼ ته ورسېدم. یوه او بله خوا مې ډېر وکتل. یوازې یو څو کسان نو لوستنه کوله. په یو کونج کې څو پوډریانو په سرونو څادرونه هوار کړي ول. خو ستوری مې تر سترګو نه شو. ورځ تېره شوه خو د ستوري هېڅ درک ونه لګېده. ډېر خفه وم. بیخي وخت راباندې نه تېرېده. هره دقیقه د کال هومره اوږده تېرېدله. سبا ورځ هم د ستوري هېڅ درک ونه لګېده او نه مې ولیده. درېیمه ورځ چې بڼ ته ورسېدم په ستوري مې سترګې ولګېدې. د پخوا په څېر په بڼ کې لګول شوو کټارو ته لاس په زنه ولاړ و. دې شېبې ته مې ډېر انتظار کړی و. نیغې څنګ ته ورغلم. ومې ویل ستوری جانه دا چېرته وې او بیا ولې خفه یې؟ ژر یې له خولې غږ راووت. وارخطا یې راوکتل. داسې ښکارېده لکه څوک چې د خطرناک او ویرونکي خوب په لیدو کې راویښ شي. زما په لیدو یې سپین مخ وخوړېد. خوښ ښکاره شو. پوه شوم چې د ستوري د څو ورځو نه شتون زما د څارنې لپاره و. دا یې معلومول چې د ستوري د ژوند د کیسې د اورېدو لپاره یو باوري شخص یم او که نه. ورته ومې ویل اشنا راځه چې کښېنو. په چمن کې مو جاینماز وغوړاوه. په یو سر یې زه کښېناستم او بل سر یې ستوري خپې وغځولې. ستوری بې له دې چې زه څه ووایم د توتي په څېر لګیا شو. څومره درد غمونه اوښکې او دا مینه لري له انسان ټول خوندونه واخلي. بس د یو چا د یادولو او خاطراتو خوند ورپاتې وي. ورته ومې ویل اشنا مه خفه کېږې. په ژوند کې هر څه راځي. ژوند د تورو شپو مزل دی. تندکونه غورځېدنې ټیټېدنې حتمي لري. خو پام وي چې دغه واړه ستونزو زغمونکی روڼ سهار هم مومئ. موږ باید ژوند ته د تریخ منظر په نظر ونه ګورو بلکې د ژوند په هنداره کې ځان خوښ ښکاره کړو. دا ځکه چې دې نړۍ ته زموږ راتګ یوه موقع ده او باید له دې موقع څخه عظمي استفاده وکړو تر څو د خوښیو د لښکر سپاهي وبلل شو. ژوند د دې انتظار باسي تر څو موږ په نړۍ کې بدلون راولو. په خپلو وجودونو کې ویده استعدادونه راویښ کړو. مثبت باورونه پیاوړي کړو او بالاخره نړۍ په یو بهترین مکان بدله کړو. موږ باید ژوند د وژونکي جګړې په څېر برابر نه کړو. ګنې ژوند به مو تریخ شي او امکان لري چې سر مو غوڅ او د ژوند له صحنې واوځو. ژوند کوم قیمتي لباس نه دی چې په تکراري بڼه دې واغوستل شي بلکې ژوند ستا ارزښتناکه عمر دی. یو عمر داسې څیز دی چې د ارزښت په محیطه کې نشي منحصره کېدای. موږ باید ژوند د ځان لپاره برابر کړو ځکه همدا موږ د خپل ژوند اصلي طرحان یو. د ستوري له سترګو بې اختیاره اوښکې روانې وې. په ونو کې مرغۍ چوڼېدې لکه په غم چې ورسره ځان شریک کړي. غوښتل مې دې حالت ته بدلون ورکړم. ومې ویل داسې څه وه چې تا اوس د غمونو په ټال زنګوي. د مینې مرغه دې په کوم باغ کې
ځاله جوړه کړې ده. هغې هم غوښتل چې خپل ډک زړه راتش کړي او د ژوند کیسه را شریکه کړي. د اوړي اوږدې ورځې وې، په بڼ کې سیوری په پراخېدو، د لمر سترګه د زوال پر خوا روانه وه. نری باد هم چلېده. موږ دواړه د ونې سیوري ته ناست وو، ځکه باد ښه لګېد. ګنې د اوړي باد، توبه خدایه توبه. بیا مې ورغبرګه کړه، که د تېر ژوند د پاڼې یو څه راته ووایې. ستوری په خپل ځای کې لږ وخوځېد، غځېدل پښې یې را خوندې کړې، په تورو ویښتو کې لاس تېر کړ او یو سوړ اسویلی یې وویست. زړه نه زړه یې د خپل ژوند غمجنه کیسه داسې پیل کړه. 3 کاله وړاندې د 12م ټولګي څخه فارغ شو. مور او پلار راته زیات خوشحاله ول، غوښتل چې لوړې زده کړې وکړم. د کانکور په ازموینه کې مې نوم لیکنه کړې وه او دې ته انتظار وم چې د ازموینې ټاکلی وخت را ورسېږي، تر څو د خپل خوښې پوهنځي ته لار پیدا کړم. هیلې او امیدونه مې ول چې د ژوند شپې ورځې را لنډولې. د مور او پلار د خیالاتو دنیا به مې داسې آباده وه چې زه سپینه چپنه په غاړه په یو پرمختللي روغتون کې ډاکټر یم. د ځان سره به مې د فکر او خیال ماڼۍ داسې آبادې کړې وې چې سپینه جوړه، توره کورتۍ او تور بوټان به یې اچولي وي. په پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګې استاد یم. ټولګي کې د هېواد ګلالیو زده کړې اعلانو ته تدریس کوم. د ښوونځي د فراغت څخه 3 میاشتې وروسته مو د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړ. دا چې مور او پلار مې غوښتل او هیله یې دا وه چې په راتلونکي کې یو ښه ډاکټر جوړ شم. لومړنی انتخاب مې د مور او پلار د هیلو د پوره کېدو لپاره وکړ. دوهم انتخاب مې د خپل ذوق او شوق له مخې وکړ. تل مې د پاک رب څخه د ارواپوهنې څانګې ته د بریالي کېدو دعا کوله. بس څه د پاک رب رحم، څه د مور او پلار دعاګانې او څه زما هڅې او کوښښونه ول. د ازموینې 10 ورځې وروسته پایله اعلان شو. د وروستي سیمستر د ناول 2مه برخه همدومره وه. تر بیا راتلونکي برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.